بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي خدای په نامه. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو. خدایو کې چې جوړ روغ او رمت اوسئ. زموږ نننی لوست د چمتووالي دوره ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو دغه انځورونه وګورئ او خپل مسؤلیتونه وپیژنئ. ګلالي ماشومانو، یو ښه زده کوونکی څه کارونه کوي؟ آفرین! ښه زده کوونکی کله چې له خوبه څخه راپاڅیږي اول اودس کوي. اودس څه ته وایي؟ اودس هغه عمل دی چې انسان لمونځ ته آماده کوي. نو اودس باید په پاکو اوبو سره وشي. اودس فرضونه باید پام ونیسو. اودس 4 فرضونه لري. لمړی، ټول مخ مینځل. دویم، لاسونه تر څنګلو پورې مینځل. دریم، د سر 4مه حصه مسح کول. 4م، دواړه پښې پرېمینځل. اودس نه پس لمونځ دی. لمونځ د اسلام دویم بنا دی او پر هر مسلمان باندې فرض دی. نو هر مسلمان باید په یوه شپه ورځ 15 ځلې لمونځ وکړي. تاسو لیدلی ده چې مورجان او پلارجان څومره ښه لمونځ کوي. نو تاسو هم باید په ډېره ښه توګه سره خپل لمونځ ادا کړئ. نو راځئ چې ګورو بلې بناګانې څه دي. اوله بنا، طیبه کلمه، لا اله الا الله محمد رسول الله. دویمه بنا، لمونځ که مخکې مې وویل. دریمه بنا، روژه، یعنی په هر کال یوه میاشته روژه نیول. 4مه بنا، زکات، یعنی غریبو خلکو سره مرسته کول. 5مه بنا، حج، یعنی زیارت د الله کور ته. ښه، اوس چې عبادتونه مو ختم شو، نو راځئ خپل کارونو ته. هر سړی باید خپل د خوب ځای ټول کړي. یعنی دا زموږ کار دی. دا کار یوازې د نجونو نه دی. باید هلکان هم خپل کارونه خپل انجام کړي. او دا د مورجان کار نه دی یوازې. دا د ټولو کار دی. اوس چې زموږ کور ستره او صفا شو، نو راځئ وګورو چې اوس څه شی کار دی. اوس مورجانو سره د سهار ټکي جوړوو او ټول شیان دسترخوان سرته راوړو او په ګډه سره د سهار چای په خندا سره څښو. ښه، اوس وایئ څوک تاسو سره د جامې په اغوستلو مرسته کوي؟ معلومه ده چې مورجانه. نو باید خپل مورجان سره په ډېره مینه او محبت خبرې وکړو او د هغه احترام پر موږ باندې فرض دی. څرنګه چې مشران وایي جنت د مور تر پښو لاندې ده. کله چې موږ چمتو کیږو، ګورئ دا هلک څومره ښایسته چمتو شوی ده او همدارنګه دا نجلۍ څومره ښایسته چمتو شوې ده. او د چمتووالي په وخت باید کتابونه، کتابچې، قلمونه او نور شیان په خپل بکسه کې کیږدئ او د کور څخه ښوونځي لارې ته روانیږي. که کوم لوی سړک په لاره کې وي، نو د تیریدو په وخت کې د ترافیک پولیس او یا د کوم لوی سړی څخه مرسته غواړو او یا ترافیکي نښې نښانې ته پام ونیسو.
که هوایی پل وي نو د هغه څخه هم کار اخیستی شو. ګورئ دغه نجونې هلکانې څومره آرام او په کرار مکتب خواته روان دي، نو تاسو هم باید همداسې په کرار او آرام مکتب خواته لاړ شئ. او کله چې ښوونځي ته رسیږي نو نظم او ډسپلین په پام کې ونیسئ. د فایل په وخت کې باید سم په قطار کې ودرېږئ او که کوم څه ویلو ته لرئ نو سټیج مخکې ته راځئ او خپل ویناوې خپل ټولګیوالو او ښوونکو ته واوروئ. په ټولګي کې ښوونکو ته ډېره احترام ولرئ، دا ځکه چې ښوونکی زموږ معنوي پلار دی او همدومره چې د خپل پلار احترام کوئ نو خپل ښوونکو ته هم احترام ولرئ. د هغه کورنۍ دندې په ډېره مینه او محبت او په منظمه توګه سرته ورسوئ. دا یو بله د محبت بیلګه ده چې خپل ښوونکي ته راښایي او په د صنف په منځ کې خپل همصنفیانو سره په مینه او محبت چلند وکړئ. یعنی چې د هغه خصوصي یا شخصي شیان بې اجازه لاس مه وهئ. د صنف ټولو شیان د تاسو دی، هغه پاک ستره او منظمه وساتئ. هغه میز، چوکي، تختې، نو ټول شیان چې په یو ټولګي کې ده هغه د ټولو نه دی، نو ټولو د هغه څخه سم استفاده وکړئ. که چیرې تاسو خپل کورنۍ دندې سم ترسره ورسوئ نو ښوونکی تاسو ته د ټولګي مخکې غواړي او ستا کورنۍ دندې ټولو زده کوونکو ته راوښایي چې ګورئ څومره ښه او ښایسته کورنۍ دندې ترسره رسولې ده. دا دی زموږ ښکلی ښوونځی. ګورئ څومره ښایسته ده، څومره ښایسته ونې لري، څومره ښایسته او پاک و صفا هوا لري. ډېره پاک و ستره ښوونځی دی. نو راځئ چې د هغه د پاکوالي د پاک ساتنې موږ ټول وظیفه لرو چې خپل ښوونځی ډېره پاکه او ستره وساتو. د هغه ګلونه نه شکوو، د هغه شیشې نه ماتوو او هغه همیشه زموږ د کور په شان دی. هغومره چې خپل کور سره مینه لرو هغومره باید خپل ښوونځی سره هم مینه لرو. هغه همیشه زموږ ښوونځی دی که موږ هغه پاک ساتو. نو دا و زموږ نننی لوست. خدای وکړي چې له دغې لوست څخه مو کوم شی زده شوی و او تر بله لیدو څخه مو الله مو مل شه. خدای وکړي چې جوړ روغ او رمت اوسئ او همیشه خپل درسونه ولولئ، خپل کورنۍ دندې په ښه توګه په ډېره دقت سره ترسره کړئ او خپل همصنفیانو ټولګیوالو سره ډېره په محبت او مینه سره رفتار وکړئ او همیشه خوش او خوشحال وي. ورځ مو نیکمرغه. خدای پامان.